السلام علیکم. امیدوارم ببرگزیم به پاورپوینت خوانیز ویدیو په سلسله کې د انیمیشن خوانیز ویدیو سره له تاسو سره یم. تر ټولو لومړی باید انیمیشن باندې ځان پوه کړو چې انیمیشن څه ته وایي. انیمیشن تحرک یا حرکت کولو ته وایي. په پاورپوینت کې انځور، متن یا هر ډول آبجکت حرکت ورکولو ته انیمیشن وایي. پریزنټیشن کې د انیمیشن استعمال سبب کیږي چې پریزنټیشن مو په زړه پورې او جذاب شي. پاورپوینت ډیر زیات انیمیټډ افیکټس لري چې کولای شئ متن، انځور یا نورو شیانو ته یې استعمال کړئ. خو پام وي چې پریزنټیشن کې د آبجکت انیمیشن یا خوځښت کې د افراط او تفریط څخه باید ډډه وشي. په دې معنی چې د خپل پریزنټیشن جوړولو پر وخت له مودریشن څخه کار واخلئ، یعنی د اړتیا په صورت کې خپلو آبجکتو ته د ضرورت په اندازه انیمیشن ورکوئ. په دغه سلاید یا پریزنټیشن کې چې تکست او انځور شتون لري، زه غواړم چې دغو ته خوځښت انیمیشن ورکړم. نو لومړی کوم آبجکت ته چې غواړو انیمیشن ورکړو په نښه کوو یې او ورپسې انیمیشن تب باندې کلیک کوو. د ریبن په څرګندېدو سره د انیمیشن له ګروپ څخه د خپلې خوښې انیمیشن په نښه کوو چې پکې اپیر، فټ، فلاین، فلوټ ان او سپلټ پکې شتون لري. د لا زیاتو انیمیټډ افیکټس د څرګندولو په پار په دې سرکوزي غشي باندې کلیک کوو. تاسو وینئ چې ګڼ انیمیشن په مختلفو ګروپونو کې څرګندېږي. لومړی ګروپ د انټرنس ګروپ دی چې د آبجکت په لومړي څرګندېدو سره پیښیږي، او امفاسس هغه وخت پیښیږي چې آبجکت په سلاید کې وي، او اگزیت ګروپ کې انیمیشنز سبب کیږي چې آبجکت غایب شي. او موشن پاتس آبجکت ته په مسیر د پات یا لاینونو حرکت ورکوي. اوس که وغواړو چې څو ډوله موشن خپل آبجکت ته ورکړو، نو ترتیب د کار داسې دی چې فلای ان موشن چې د انټرنس ګروپ افیکټ دی انتخابوو. ځینې له دغو افیکټونو ګڼې نورې ټاکنې درکوي. افیکټ آپشنز دغې سرکوزي غشي باندې کلیک کړئ. تاسو وینئ چې له دغو ټاکنو سره کولی شئ د آبجکت د حرکت کولو مسیر ته تغییر ورکړئ. اوس که وغواړو چې دوهم انیمیشن یا حرکت خپل تکست ته اضافه کړو، نو له دې پر ځای چې له اصلي مینو څخه انیمیشن وټاکو، له اډ انیمیشن څخه یې ټاکو او خپل پریزنټیشن ته اضافه کوو. ځکه که له پورتني مینو څخه دوهم انیمیشن یا حرکت وټاکو، نو زموږ د لومړني انیمیشن ځای نستی کیږي، یعنی دوهم حرکت یا انیمیشن نه اضافه کیږي، بلکې زموږ د لومړني حرکت یا انیمیشن ځای نیسي چې موږ یې نه غواړو. نو د دوهم انیمیشن لپاره دغه سرکوزي غشي باندې کلیک کوو او له امفاسس ګروپ څخه دوهم انیمیشن ټاکو او په همدې ترتیب دریم انیمیشن هم ټاکو. د انیمیشن په ټاکلو سره آبجکت سره نمبرې څرګندېږي چې دا په ګوته کوي چې نوموړی آبجکت انیمیشن لري، چې هر نمبر د یو افیکټ نمایندګي کوي. همداشان د سلاید تمبنیل هم د ستار آیکن له ځان سره لري. د افیکټ د ښودلو لپاره هر وخت په پریویو کماند باندې کلیک کولی شئ. د یادونې وړ ده چې د مؤثر افیکټ استعمال لپاره مودریشن باید په پام کې ولرئ. په دې معنی چې د انیمیشن یا حرکت ورکولو د آبجکت کې د افراط او تفریط څخه باید ډډه وشي. فکر وکړئ چې موږ غواړو دغه لیکلو ته هم افیکټ ورکړو. د دې لپاره موږ نه غواړو چې ډیر داسې بولډ یا برجسته افیکټ ورکړو لکه د سویفل افیکټ چې کوم ځانګړی تاثیر نشي پرېښودای. د دې پر ځای که موږ فید افیکټ ورکړو، نو ډیر ساده او مؤثره به ښکاره شي. په یاد ولرئ چې هر آبجکت انیمیشن ته اړتیا نه لري، خو موږ باید د خپل پریزنټیشن آبجکتو ته په کتو انیمیشن وکاروو. په ځانګړې توګه کله چې موږ یو مسلکي پریزنټیشن ډیزاینول غواړو. په دې پریزنټیشن کې چې ډیر معمول یو دی، زه غواړم چې دغه آبجکت ته یو یا زاید انیمیشن یا افیکټ ورکړم. اوس چې موږ په خپل پریزنټیشن کې ډیر انیمیشن لرو چې تر خپل سر او تعقیب لاندې ونیسو، نو ښه به دا وي چې د ادوانس انیمیشن په ګروپ کې انیمیشن پن باندې کلیک کړو.
په انیمیشن پین کې په ښي لوري کې لیست د ټولو انیمیشنو څرګندیږي او کولای شئ چې ترتیب د دغو افیکټونو مخته یا وروسته کړئ او پکې ځینې نور کارونه هم ترسره کړئ. لکه په دې ډراپ ډاون باکس باندې کلیک کوو ترڅو نورو اپشنو یا کړنو ته لاسرسی ولرو. د پاورپاینټ له وړاندې سیټ شوی حالت داسې دی چې انیمیشن د ماوس په کلیک کولو سره پیلیږي، مګر که نه غواړئ چې د هر یو افیکټ لپاره د ماوس کلیک کول وي او پر ځای یې غواړئ چې انیمیشن په خپله پیل شي، لکه دلته چې لومړی افیکټ د ماوس په کلیک کولو سره ټاکم. دوهم افیکټ چې د انځور لپاره دی start after previous، یعنی کله چې وروستی حرکت یا انیمیشن ختمیږي نو دا یو د پیل شي، او په همدې توګه دا بل افیکټ چې په دې ترتیب د ماوس په کلیک کولو سره ټول یو بل پسې په پرله پسې توګه حرکت کوي. که چیرې بیا ځلې ځوړنده شوي مینو ته لاړ شو او دا ځلې افیکټ آپشن باندې کلیک کړو نو له ډیالوګ باکس سره مخ کېږو چې نورې آپشنې یا ټاکنې موږ ته راکوي. د یادونې وړ ده چې ځینې له دغو ټاکنو دا چې تاسو په کوم ډول انیمیشن یا افیکټ کار کوئ سره توپیر کوي. مثلا که چیرې خپل افیکټ ته غږ ورکول غواړئ نو یو له دغو صوتي ټاکنو څخه وټاکئ. که د انیمیشن وروسته د آبجکت رنګ ته تغییر ورکوئ کولی شئ دلته یې ورته وټاکئ. که ټکسټ ته مو توري په توري انیمیشن یا حرکت ورکوئ نو انیمیټ ټکسټ ټاکنو څخه بایلیټر وټاکئ. راځئ چې ټول سلاید شو پلی کړو ترڅو خپل پروډکټ یا تولید وکتلی شو. اوس د ماوس په کلیک کولو سره لومړی افیکټ پیلیږي چې په تعقیب یې نور افیکټونه په خپله ترسره کیږي. که چیرې غوښتې مو چې ورته افیکټ یا انیمیشن د یو آبجکت څخه بل آبجکت ته ورکړئ ضرور نه ده چې ټوله پروسه له سره ترسره کړو. کولی شو د کاپي او پیسټ له لارې دا کار هم وکړو. نو آبجکت په نښه او له ادوانس انیمیشن ګروپ څخه په داسې حال کې چې د انیمیشن تب مو فعال وي انیمیشن پرنټر باندې کلیک کړئ او کوم آبجکت ته یې چې انتقالوئ پرې کلیک کړئ. تاسو ګورئ چې ورته افیکټ دغه آبجکت ته انتقال شوی. تاسو ولیدل چې له یو څو انیمیشن سره تاسو کولی شئ چې یو ساده سلاید شو په یوه زړه پورې او غوښتونکي سلاید شو تبدیل کړئ. دا ول د دغې ښوونیزې ویډیو چمتو شوي محتویات. که چیرې ویډیو مو خوښه شوې وي ضرور یې لایک او شیر کړئ او که چینل ته نوي یاست نو سبسکرایبول مه هیروئ. ګنګلي یا زنګولې ته هم ټک وکړئ ترڅو د ټولو نوو ویډیوګانو څخه پر وخت خبر شئ. تر بلې ښوونیزې ویډیو ښې چارې.